د پاکستان خپل تیار کړی شوی نوی مرکزی ټینک حیدر ټینک د نړۍ هر پوځ که بري بحري یا فضایي دی د جدید جنگي سامان د حصول لپاره کوششونه کوي. په سنگر کې د جنگ نوي ننګونو سره د زغل لپاره هر هیواد خپلې تیاریانې کوي. کوم هیوادونه چې غټه سمندري رغبه لري هغه د خپل نیوي دپاره جدید جنگي جهازونو، ریډارونو او ابدوزونو تابع کوي. دارنګې د خپل هوایي حدود محفوظ ساتلو دپاره نوي جنگي الوتکې او دفاعي هوایي نظام لري. د محاذونو سره د ځمکې په حدودو کې دشمن د پرمختګ لاره نیولو دپاره یو بهترین صلاحیت لرونکې بري پوځ ضروري وي چې د جدیدو تقاضو په مطابق ورته د جنگي سامان ضرورت وي. د ځمکني فوج د حرکت دپاره تیزترین او جدید ګاډي ډیر مهم وي. په ځمکني محاذ د دشمن سره د مبارزې دپاره ټینکونه بنیادي کردار ادا کوي، ځکه چې د دنیا جدیدترین ټینکونه هوارو ځمکو سره سره په ډبرینو سیمو او صحراګانو باندې دشمن ته د سبق زده کولو دپاره په حرکت کې وي. د جدید دور په جنگي حالاتو کې د یو قام د طاقت اندازه د هغوی د پوځي صلاحیت نه لګي. پاکستان د ډیرو کلونو نه لګیا دی مقامي ساخته مرکزي جنگي ټینکونه جوړوي چې پکې الزرار، الخالد ټینکونه شامل دي. د پاکستان دفاعي صلاحیت د چانه پټ پناه نه دی. اوس د پاکستان په دفاعي نظام کې د یو نوي ټینک چرچا ده، ځکه خو دشمن هم د دې په ستاینه مجبوره دی. حیدر مین بیټل ټینک قومي فخر او د پاک فوج د طاقت نښه ده. دا د بین الاقوامي دفاعي ماهرینو په مرسته تیار شوی دی. دا په طاقت، مضبوطۍ او تیزۍ کې خپل ثاني نه لري. په حیدر کې نصب شوي 125 ملي میټر نرم بور ټوپک د دشمن د ځایونو او ټینکونو د ویجاړولو صلاحیت لري. های ایکسپلوسیو انټي ټینک راوند د دشمن تسنس کولو وړتیا لري. حیدر یو تھرډ جنریشن مرکزی جنگي ټینک دی چې چینی کمپنۍ نورینکو جوړ کړی دی. دا د ټایپ 99G ټینک یو ایکسپورټ ایډیشن دی کوم چې په دې وخت کې د چینی پیپلز لیبریشن آرمی په استعمال کې دی. حیدر ټینک د دشمن پر ضد یو خطرناکه او خوفناکه وسله ده. جدید فایر کنټرول نظام، ترمل امیجنګ او نایټ ویژن صلاحیتونه د حیدر وړتیا نور هم سیوا کوي. نایټ ټیکنالوژي هغه ټیکنالوژي ده چې د کومې د استعمال نه په تیاره کې پټ ټینکونه هم په نښه کولی شي. د دې جدیدترین کمپوز د دشمن جدید ټینک مضبوط حل او ټورټ عملې ته د زیات نه زیات حفاظت ورکوي. بله دا چې د دې کم پروفایل ډیزاین د دشمن د نظرونو نه محفوظ ساتي. یو وخت که په دې کې ټربو چارج انجن لګېدلی دی چې د دې رفتار یې تیز کړی دی، د 80 کیلومیټر فی ګنټه نه په زیات رفتار تګ کولی شي او د 500 کیلومیټره پورې زیات نه زیاته فاصلې ته رسیدلی شي. بل اړخ ته جدید ترین ګوله بارود او میزایل لانچ کولو وړتیا دا په جدید ترین ټینک کې شاملوي. حیدر مین بیټل ټینک صرف یو فوجي وسله نه ده بلکې پاکستان د دفاعي انجینیرنګ د مهارت یو ژوندی ثبوت دی. په عالمي نمایش آیډیاز 2023 کې شاپر ډرون الوتکه، جدید ریډار او حیدر ټینک د دفاعي ماهرینو د توجه مرکز ګرځېدلی دي. دا د طاقت یو داسې ځانګړی علامت دی د کومې نه چې د دشمن زړونه درزیږي. د پاکستان په بختربند کور کې د حیدر مین بیټل ټینک شمولیت د پاک فوج په دفاعي او جارحانه صلاحیتونو کې نور هم بهتري راوستې ده.